بسم الله الرحمن الرحیم د صلات التسبیح د منځ صحیح طریقه سره نن ان شاء الله تعالی ز تاسو ته مکمل پریکټیکل عملی طور پر چې کوم د صلات التسبیح د منځ طریقه ده هغه ځخېما د دې صلات التسبیح د منځ چې کوم فضیلت ډیر زیات دي. حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایله چې اے تر زتا ته تحفه درنکما یو داسې تحفه چې د ټولو نه قیمتي تحفه. بیا فرمایلو چې زتا ته دا تحفه در کوم چې ته صلات التسبیح منځ دا روزانه کوه او که روزانه نشي کولای نو د جمعې پر ورځ کوه او که د جمعې پر ورځ نشي کولای نو په کال کې یو ځل او کچري په کال کې نشي یو ځل نشي کولای نو زندگی کې یو ځل ضرور دا موضوع او دا غمون چې ګنده صلات التسبیح دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې مانزه په برکت سره الله رب العزت پس ټول ګناهونه معاف کړي مخکې رستو او په ښکارا باندې په پټه باندې اعلانیا غیر اعلانیا دغه شانتي واړه ګناهونه غټ ګناهونه ټول ګناهونه به الله رب العزت د دې مانزه په ذریعہ باندې دا به الله رب العزت معاف کړي. دا دومره بهترین موږ دې دومره فضیلت والا موږ دې یقیني طور پر زمونږ تاسو لپاره الله رب العزت ژوندۍ راکړل پکار دار چې موږ دې موږ چې کوم دې هغه په ژوندۍ کې خپل معمول جوړ کړو کم سے کم په هفته کې د جمعې پر ورځ باندې کو یا دغه شانتي نن سبا کې د رمضان مبارک میاشت ده د دې میاشت کې موږ کو بیا خاص کر کې د ليله القدر چې کوم شپه ده هغه باندې هغه کې موږ د دې موږ اهتمام وکړو نو یقیني طور پر ډېر فضیلت والا موږ دي او د دې طریقه به څنګه وي نو طریقه به دغه وي چې د ټول نمخ کې به کوم دې نیت کو په دې کې چې کوم درې کلمه ده هغه ویلي او دغه طریقه به سوي ان شاء الله تعالی چې تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ ان شاء الله تعالی ډیر اسانه طریقه ده په اسانه طریقه تاسو ته چې کوم دې طریقې زده کوم نو اول چې کوم تاسو نیت وکړئ نیت پر څه کوئی سلور رکعات نفل صلات تسبیح دا سلور رکعات نفل دي سمجھ کې مخبر راځي چې سلور رکعات نفل او صلات تسبیح تاسو نیت وتاړو الله اکبر مو او بیا چې کوم دې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا چې کوم دې سورۃ الفاتحه نه مخکې چې دې ورته سوې نو سورۃ الفاتحه بلانو شروع کوي بیا با پنځل اسپیره سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا چې کوم تاسو بوتي خې نو دا بوتي چې کوم دې په دې باندې تاسو یو بوت دباوي نو تاسو اندازه کې چې ما دونه پیری وي صحیح ده نو پنځل اسپیره به تاسو بیا وای بیا به دا غینه بعد څه کوي بیا به الحمد شریف شروع کی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. بیا به صورت ملا کو دې کې ضروري دی چې تاسو په مخصوص صورت نه وای چې کوم صورت تاسو ته درځي اوس مثال پر ډیر کسان تاسو چې وګورئ صرف قل هو الله احد صورت ورزيل هغه په ټول راګونی کې صرف دغه صورت مو ویل شي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بیا چې کوم دې د رکوع ته دونه مخکې لس پیر بیا وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا بلس پیر وای بیا به رکوع ته لاشه الله اکبر سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم درې پیر سبحان ربي العظیم بعد بیا لس پیر په رکوع کې وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا لس پیر بیا داسې وای بیا سمع الله لمن حمده وای ربنا لك الحمد وای او سجدې ته دونه مخکې با لس پیر بیا وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لس پیر خوي بیا با سجدي لاړ شي الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى نو لس پیر بیا وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا با الله اکبر وای کې باندې چې کې ناستای نو بیا به څنګه لس پیر وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لس پیر بداوي بیا به دوباره سجدي لاړ شي الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى او بیا څنګه لس پیر بیا وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې ګندې دویم رکعت نه پاسه الله اکبر چې دویم رکعت نه پاسه دی بیا به ډایرکټ پنځل سپیره وای یعنی د رکعت په شروع کې پنځل سپیره وای نور لس سپیره دی دا اسانه ترتیب دی بیا چې ګندې چې څنګه پاسه دی نو پنځل سپیره بیا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای بیا به الحمد شریف وای بیا به داغه نه بعد سورۃ قل هو الله احد وای او بیا به داغه نه بعد دوباره چې ګندې رکوع لزین د رکوع مخکې بل لس پیر بیا وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لس پیر خوین بیا رکوع لاړ شي الله اکبر سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم نو لس پیر بیا رکوع کې وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
بیا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد بیا به کوم دې لاس پیری وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به دا شانتي سجدي لاړ شي الله اکبر سجده کې بیا دا شانتي دی ویلې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بیا به لاس پیری وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به الله اکبر وای چې کینا سي نو بیا به کوم دې لاس پیری وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا بس سجدي لاړ شي الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بیا چې کوم دې لاس پیری بیا وای سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا الله اکبر وای بیا بکینه تحیات کوی صحیح ده التحیات خوي نو د التحیات نه چې بیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبد رسول الله هو نو بیا چې کوم دې بیا دریم رکعت نه پاسه چې دریم لا پاسه ده نو په دریم کې بیا چې کوم دې په شروع کې بیا پنځه سپیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا سورۃ الفاتحه وای بیا قل والله احد سورۃ وای او بیا د هغه نه بعد رکوع تل دون مکه لسپیر بیا وای سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او بیا چې کوم دې رکوع لا چې بیا چې کوم دې سبحان ربي العظیم وای دې پیری او بیا لسپیر بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې کوم دې سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد بیا سجدي دون مکه لسپیر بیا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا سجدي لا چې الله اکبر بیا چې کوم دې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى لسپیر بیا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وای بیا الله اکبر وای کې بنه بیا پناسي باندې لس پیر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای بیا سجدي لا شي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى لس پیر بیا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا شان طریقه دی بیا څلورم رکعت الله اکبر څلورم رکعت د پاسې دی بیا چې کوم دې رکعت په شروع کې با پنځه لس پیر بیا وای بیا به دغه نه بعد سورۃ الفاتحه وای بیا قل هو الله احد سورۃ وای بیا چې کوم دې رکوع ته دونه مخکې لس پیر بیا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اکبر وای بیا رکوع ته لاړ شي رکوع کې سبحان ربي العظیم درې پیر وای او لس پیر بیا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای بیا سمع الله لمن حمده وای ربنا لك الحمد او دغه نه بعد سجدي دونه مخکې لس پیر بیا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای او بیا چې کوم دې الله اکبر سجدي لاړ شي سجدي کې بیا سبحان ربي الاعلى درې پیر او بیا لس پیر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا الله اکبر وای کې بنه پنا سیمانی بیا یعنی 200 مس کې کوم ناس ته بدی کې با لس پیر بیا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای بیا سجدو کې دیما بدی کې سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى دی پیر او بیا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا کې بنه الله اکبر او تحیات وای او بیا درود شریف وای دا غینه بعد دعا وای السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا غینه بعد دعا وای دا بالکل اسانه طریقه وا چې په شروع کې د رکعت په شروع کې چې ګنده پنځه سپیر بیا چې ګنده ټول چې ترتیب دی هغه الله سره سپیر دی نو ان شاء الله تعالی دا ټوټل 300 چې ګنده دا چې درې کلمه ده دا تاسو وایو دا چې فضیلت ده تاسو حاصل شي ډیر اسانه طریقه وا دا ویډیو بار تاسو وګورئ چې تاسو په سمجھ کې نه راځي بار وګورئ ان شاء الله تعالی طریقه تاسو ته زده شي امید کوم چې طریقه مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته